د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د روان لمریز کال د میزان له لومړۍ بیا د قوس میاشتې تر 13 نېټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هېوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې څېړنیز راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. د تحلیلي راپور د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژې د عملي چارو پیل، د کابل جلال آباد وایم سړک جوړېدو، په جوزجان ولایت کې د سیمنټو تولیدي فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کېدل، د توتي میدان ګازو د استخراج تړون لاسلیک کېدو، د 355 چک ډیمونو جوړېدل، د 21 ستر مقیاس کانونو د استخراج او اکتشاف چارو پیل، د وړو تمویلونو ملي کنفرانس، د بخت کمپل جوړولو فابریکې پرانیسته، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا د عمومي منشي شویو په مشرۍ له راغلي پلاوي سره د کتنې او دې ته ورته یو لړ نور موضوعات رانغاړي. د هغه موضوعات چې د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د هېواد د اقتصادي ودې او د غرض د هېواد د بیا رغونې په خاطر په پام کې نیولي دي چې ځینو یې عملي بڼه خپله کړې او د یو شمېر نورو د عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغو موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو او همداراز ټولنیزو شبکو کې هېوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل او ورسولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هېوادوالو نظرونه پر مثبتو، منفي او وړاندیزونو ویشل شوي چې د مثبتو او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمېر یې 9633 ته رسیږي چې له دې جملې 7291 د مثبتو نظرونو شمېر دی چې د مجموعي شمېر 70% جوړوي. د منفي نظرونو شمېر بیا 1915 دی چې د مجموعي شمېر 20% جوړوي او همدا ډول د وړاندیزونو شمېر 370 دی چې د مجموعي شمېر 4% جوړوي. د هېوادوالو د نظرونو د تحلیل او ارزونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هېوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې د دې ډول پلانونو د تطبیق غوښتنه کوي. دلته یې د بېلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته
د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د روان لمریز کال د میزان له لومړۍ بیا د قوس میاشتې تر 13 نېټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هېوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې څېړنیز راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او حقوقو ته پاملرنه ده. د تحلیلي راپور د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژې د عملي چارو پیل، د کابل جلال آباد وایم سړک جوړېدو، په جوزجان ولایت کې د سیمنټو تولیدي فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کېدل، د توتي میدان ګازو د استخراج تړون لاسلیک کېدو، د 355 چک ډیمونو جوړېدل، د 21 ستر میقیاس کانونو د استخراج او اکتشاف چارو پیل، د وړو تمویلونو ملي کنفرانس، د بخت کمپل جوړولو فابریکې پرانیسته، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا د عمومي منشي شویو په مشرۍ له راغلي پلاوي سره د کتنې او دې ته ورته یو لړ نور موضوعات رانغاړي. د هغه موضوعات چې د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د هېواد د اقتصادي ودې او د غرض د هېواد د بیا رغونې په خاطر په پام کې نیولي دي چې ځینو یې عملي بڼه خپله کړې او د یو شمېر نورو د عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغو موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو او همدارس ټولنیزو شبکو کې هېوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل ورسولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هېوادوالو نظرونه پر مثبتو منفي او وړاندیزونو ویشل شوي چې د مثبتو او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمېر یې 9633 ته رسیږي چې له دې جملې 2291 د مثبتو نظرونو شمېر دی چې د مجموعي شمېر 80% جوړوي. د منفي نظرونو شمېر بیا 1915 دی چې د مجموعي شمېر 60% جوړوي او همدا ډول د وړاندیزونو شمېر 370 دی چې د مجموعي شمېر 4% جوړوي. د هېوادوالو د نظرونو د تحلیل ورسونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هېوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې د دې ډول پلانونو د تطبیق غوښتنه کوي. دلته یې د بېلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د روان لمریز کال د میزان له لومړۍ بیا د قوس میاشتې تر 13 نېټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هېوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې څېړنیز راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او حقوقو ته پاملرنه ده. د تحلیلي راپور د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژې د عملي چارو پیل، د کابل جلال آباد وایم سړک جوړېدو، په جوزجان ولایت کې د سیمنټو تولیدي فابریکې د جوړولو تړون لاسلیک کېدل، د توتي میدان ګازو د استخراج تړون لاسلیک کېدو، د 355 چک ډیمونو جوړېدل، د 21 ستر میقیاس کانونو د استخراج او اکتشاف چارو پیل، د وړو تمویلونو ملي کنفرانس، د بخت کمپل جوړولو فابریکې پرانیسته، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا د عمومي منشي شویو په مشرۍ له راغلي پلاوي سره د کتنې او دې ته ورته یو لړ نور موضوعات رانغاړي. د هغه موضوعات چې د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د هېواد د اقتصادي ودې او د غرض د هېواد د بیا رغونې په خاطر په پام کې نیولي دي چې ځینو یې عملي بڼه خپله کړې او د یو شمېر نورو د عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغو موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو او همدارس ټولنیزو شبکو کې هېوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل ورسولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هېوادوالو نظرونه پر مثبتو منفي او وړاندیزونو ویشل شوي چې د مثبتو او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمېر یې 9633 ته رسیږي چې له دې جملې 2291 د مثبتو نظرونو شمېر دی چې د مجموعي شمېر 80% جوړوي. د منفي نظرونو شمېر بیا 1915 دی چې د مجموعي شمېر 60% جوړوي او همدا ډول د وړاندیزونو شمېر 370 دی چې د مجموعي شمېر 4% جوړوي. د هېوادوالو د نظرونو د تحلیل ورسونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هېوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې د دې ډول پلانونو د تطبیق غوښتنه کوي. دلته یې د بېلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو.